افغان‌هایی را ثابت کرده، نشان داده چطور از خاک خود، چطور از ملت خود، چطور از حاکمیت خود دفاع بکنه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي او د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یو ګډ کنفرانس کې د پاکستاني پوځي رژیم سره د رواني نښتو په اړه معلومات ورکړل. در طول تاریخ افغان‌هایی را ثابت کرده، نشان داده چطور از خاک خود، چطور از ملت خود، چطور از حاکمیت خود دفاع بکنه و هیچ وقت هیچ متجاوز را بی جواب نگذاشته. هر کسی هم در اینجا به چشم بد نگاه کرده، پوزشان به خاک مالیده شده و از خاک رانده شده است. این را بدانند کشورهای همسایه و مردم‌های دیگر. دا مخکې هم ویلو پاکستان په سیمه کې د بې ثباتۍ یوه پروژه اخیستې ده چې معلومه ده چې هغه به د ځینو قوتونو لخوا تمویلیږي، حمایه کېږي به، نو هغوی په خپل سر دومره جرأت نشي کولی چې داسې په پراخه کچه باندې په یو هېواد باندې تعرض وکړي او عملیات ترسره کړي. خوارزمي وویل چې تر اوسه د جګړه کې 150 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي او 28 تنه افغان سرتیري شهیدان شوي دي. بیش از 35 پسته، تقریبا 40 پسته از دشمن فتح گردیده و بیش از تقریبا بگوییم که 150 نفر از دشمن هلاک گردیده است. البته این آماری که ما میگیم نه آمار نه اغراق است نه افراط است، آمار واقعی است. ما نیاز نداریم مثل دشمن ناکام با آمار دروغین اذهان مردم را مغشوش بکنیم. این آمار واقعی هست و تعداد بیش از 200 نفر از دشمن هم زخمی کردیده. البته تعداد زخمی ها را ما دقیق گفته نمیتونیم چون حملات طوری هست که زخمی ها بیشتر به طرف آنها میره دوباره بعد از زخم شدن و تخمین ما می است که بیش از 200 نفر از دشمن زخمی گردیده است. قابل یادآوری است که تمام تلفات نیروهای وزارت دفاع ملی، نیروهای افغان از آغاز تا کنون بیش از 28 نفر شهید داشتیم ما و بیش از 42 تن زخمی داشتیم تا فعلا. خوارزمي په لومړي سر کې د اسلامي امارت پالیسي څرګنده کړه او ویل چې هیواد کې یو مشروع نظام دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي او نه چاته اجازه ورکوي چې پر افغانستان تیری وکړي. هغه زیاته کړه چې جګړه د افغانستان لومړی انتخاب نه و، خو دا چې متجاوز رژیم جګړه پیل کړې د افغانستان د دفاع حق لري. د رد ظلم په نوم روان انتقامي بریدونه د افغانستان د خلکو، خاورې او نظام د ساتنې او دفاع په لاره کې جګړه ده. این جنگ ما جنگ مشروع و جنگ به خاطر دفاع هست، جنگ دفاعی هست. لذا باید بگوییم که در این راستا امارت اسلامی افغانستان، وزارت دفاع ملی به خاطر جنگ حق به جانب هستند. همدمهال د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت وویل د پاکستاني ملیشو په بریدونو کې بې ګناه ملکي افغانان په نښه شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. فطرت وویل په دغه بریدونو کې عامو ولسي خلکو ته پراخ مالي زیانونه هم وراوښتي دي او ورسره ملکي خلک هدف ګرځول شوي دي چې دغه کړنې یو ښکاره جنایت دی او په کلکو ټکو یې غندي. د پاکستاني پوځي رژیم له لوري په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حرم نقض کړی، په کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د عامه خلکو کورونه، جوماتونه، مدرسې، عامه تاسیسات، د راستنېدونکو مهاجرو 3 موقتي مشغال یا کمپونه چې په کندهار کې انځرګي کمپ، په تورخم کې عمري کمپ او په کونړ کې د مهاجرو کمپ هدف وګرځول سول. په یادو بریدونو، په یادو هوایي بریدونو او د هوانونو په فایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکي او عام هیوادوال چې تر 15 زیات په دې کې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول او 123 تنه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې ښځې او ماشومان تشکیلوي ټپیان شوي دي. په دې بریدونو کې د عامو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې تر څنګ هغوی ته پراخ مالي زیانونه هم راوښتي دي. تر دې مهاله 30 کورونه په دې بمبارونو کې بشپړ او 316 نیمه تخریب شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو سازمان او نورو مربوطه ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې د یادو بریدونو او ملکي تلفاتو غندنه وکړي او په مخنیوي کې له افغان ولس سره ودرېږي.